چې روغ او جوړ وي په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو ټلیګرام جوړ کړو. تاسو په دوستانو لومړی راشئ پلی سټور ته. د پلی سټور په سرچ کې تاسو ولیکئ ټلیګرام. لکه ما چې کوم ټلیګرام دوستانو لیکلی دی همدغه به تاسو هم سرچ کئ. کله مو چې سرچ کړئ تاسو په ټلیګرام راشي نو تاسو به دغه ټلیګرام دوستانو را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې ډاونلوډ کړی دی. بیا به راشئ په اوپن باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه به په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله مو چې دوستانو راخلاص کړ نو لږه شیبه انتظار به ورته وکړئ تر څو زموږ ته د دې صفحه راشي. دوستانو تاسو لیدلی شئ دلته به راشئ سټارټ میسیجنګ په دغه باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو دوستانو په دې باندې کلیک ورته وایاست نو دلته تاسو ته لومړی راځي کنټري. تاسو ته وایي چې خپله کنټري انتخاب کړئ یعنې خپل هېواد انتخاب کړئ. دغه پرمیشن به مو ورته الاو کړئ. را به شئ پاس کنټري باندې به کلیک واخلئ. او افغانستان دوستانو په لومړي سر کې موږ ته راځي په دغه افغانستان باندې کلیک ورته واخلو. کله مو دوستانو په دې باندې کلیک ورته وایاستو دلته به تاسو د افغانستان کوډ کور کړئ. بیا هم تاسو ته اتومات ډول دغه ټلیګرام کې تاسو کوډ راځي. بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ. را به شئ خپل نمبر به ورته ورکړئ چې کوم نمبر باندې تاسو غواړئ ټلیګرام اکاونټ جوړ کړئ. کله مو دوستانو نمبر ورکړل نو لاندې اپشن پسې کلیک کړئ. را به شئ په یس باندې به کلیک ورته واخلئ. یس باندې چې کله کلیک واخیستو را به شئ بیا به کنټینیو کړئ دغه او دغه پرمیشن به مو ورته الاو کړئ. دوستانو لږه شیبه انتظار ورته وکړئ. دلته لږ لوډینګ اخلي. تاسو کتلی شئ لاندې. نو اوس یې موږ ټلیګرام اکاونټ چې دغه اوس جوړېږي. موږ ته به یو کوډ هم راځي نو لږ انتظار ورته کوو تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. نو زه ویډیو لږ څه سکیپ کوم ځکه چې نیټ یو څه ضعیفه دی. دوستانو تاسو کتلی شئ تاسو ته به یو کوډ راشي. ها کوډ به تاسو دلته دوستانو اتومات ډایل کئ. کله مو چې دوستانو دغه کوډ تاسو ورکړ نو دغه کوډ به دوستانو تاسو داسې پکې ډایل کئ او دغه کوډ به واخلئ. کله مو چې دوستانو دغه کوډ ورکړ نو اوس په ټلیګرام کې د زموږ اکاونټ د هغه جوړ کړي. تاسو کتلی شئ زموږ کوډ چې دغه بالکل یې واخیسته. نو لږه شیبه انتظار ته کوو تر څو موږ ته دغه صفحه په پوره توګه راخلاصه شي. موږ ټلیګرام کې چې کوم اکاونټ و هغه مو اوس جوړ کړ. نو مخکې طریقه هم تاسو ته ښایم چې څنګه دې کې کار کولی شو. بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ دغه د زموږ ټلیګرام دی. په دې کې ما مخکې هم اکاونټ جوړ کړی و. په دې کې ما سره ګروپان هر څه موجود دي. ملګري هم راسره دي. نو دغه دی دوستانو تاسو کتلی شئ. دا هم حداقل د واټساپ په څېر نه دی. واټساپ په څېر تاسو کولی شئ استعمال یې کړئ خو واټساپ په څېر ډېر څه پکې نشته. نو دوستانو زه تاسو ته اوس ښایم چې په دې کې څنګه موږ ملګري انغ کولی شو. تاسو که چېرته واټساپ کې یو چا سره چټ کوئ او همدلته تاسو هم کولی شئ. خو دلته دوستانو که تاسو راشئ دغه لاندې اپشن کې کېکاږئ دغه کوم د پنسل نشان چې دوستانو وینئ همدغه اپشن که تاسو دوستانو کېکاږئ. په دغه ځای کې دوستانو تاسو ته راځي هغه نمبر نومونه تاسو ته راځي چې تاسو سره دلته ثبت دي راجستر دي. نو تاسو کولی شئ هر یو نه چې غواړئ تاسو کلیک داسې پرې واخلئ او کلیک مو چې تاسو کله پرې واخیسته راشئ میسیج ورته وکئ. تاسو ورته میسیج دوستانو کولی شئ. بالکل سلام ورته لیږئ. هر څه چې تاسو ورته لیږئ همدغه کس ته تاسو میسیج کولی شئ. لکه تاسو څنګه په واټساپ کې کوئ همدا شانتې دلته هم تاسو کولی شئ. نو ډېر اسانه طریقه ده دوستانو د ټلیګرام جوړول. ټلیګرام یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. په دې کې موږ کولی شو دوستانو خو ځان لپاره چینل هم جوړ کړو. نور څه پکې جوړ کړو. زیات کارونه په دې کې کېږي. دغه ګروپان دوستانو تاسو ګروپان هم پکې جوین کړئ. تاسو کولی شئ په دې کې هر ډول تک ګټه ترې واخله. نو دوستانو دغه د ټلیګرام په اړه ویډیو چې تاسو لپاره ما چمتو کړی دی نو لږ نور معلومات به هم پکې ډېر کم دوستانو. دغه تاسو پروفایل دی تاسو د خپل نوم دی تاسو بل اکاونټ هم دی ته اضافه کولی شئ. په دې کې نیو ګروپان چې کله دوستانو کلیک واخلئ ګروپان هم جوړولی شئ. هر څه تاسو کولی شئ. خپل ټلیګرام تاسو دلته ملګري هم انوایټولی شئ. که غواړئ دغه ټلیګرام په تور خط کې استعمال کړئ پاس کومه دغه نشان چې دوستانو وینئ په همدغه باندې به کلیک واخلئ دغه به تور نښان ته واوړي. تاسو په دې باندې دوستانو خپل نوم هر څه کولی شئ. پروفایل باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ سیټ پروفایل فوټو باندې کلیک ورته واخلئ. په دې باندې چې کله کلیک دوستانو واخیسته دلته به تاسو راشئ خپلې ګیلري څخه به یو تصویر هم ورته راواخلئ. نو زه مثلا یو تصویر دوستانو تاسو تصویر هم کولی شئ. دلته تاسو خپل یوزر نیم هم ورته ورکولی شئ. هر ډول یوزر نیم چې تاسو دوستانو وغواړئ هغه هم تاسو ورته په دغه ټلیګرام کې ورکولی شئ. نو زه مثلا راځم یو یوزر نیم هم ورته ورکوم. تاسو هم یو یوزر نیم دوستانو ورته ورکولی شئ. ښه دا د زموږ یوزر نیم شو. تاسو کولی شئ بایو هم په دغه ځای کې ورکړئ. دلته موږ ته بایو لیکلی دی. دغه بایو باندې کلیک واخلئ. تاسو بایو هم ورکولی شئ لکه څنګه چې تاسو فیسبوک کې بایوګان ورکوئ. نو دغه د چټ سیټینګ دی او دغه پریویسي اینډ سیکیورټي دی. نوټیفیکیشن اینډ ساوند دی. ډاټا اینډ سټوریج دی. پاور سیوینګ
د یو د چټ فولډر دی ډیوایس دی نو دا همدغه ټول اپشنونه دي دوستانو په دې کې لانګویج دی ژبه دی نو دا ټول اپشنونه دي تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ خو دا دومره مهم نه دي تاسو لپاره صرف تاسو کولی شئ په دې ټلیګرام کې د دغه څخه کې کار وکړئ ګروپونو کې جوین شئ او یو چا چټ وکړئ نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ شوي د سره لایک کړئ له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم